الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، أو كما قال. كتاب رياض الصالحين يوصلو شپاړسم نمبر باب شروع. باب وارد دی کې چې پټولو لوخو کې سکل جایز دی بغیر د سرو زرو او د سپینو زرو. په دې باب کې اول نمبر حدیث ته انس رضی الله عنه روایت دا وی: حضرت الصلاه، وقت منظراغه فقام من كان قريب الدار الى اهله، نو پاسدل هغه کسان چې د هغوی کور دا نږدې نو خپل کور ته لاړل، ځکه چې د مانځه وخت راغی چې اودسونه وکړي، چې د چا کور نږدې نو خپل اهل او خپل کور ته لاړل. وبقي قوم، او ځینې کسان پاتې شول، یا دې وجې نه پاتې شول چې کورونه لري، او یا دې وجې نه پاتې شول چې د هغوی اودسونه وو او داسې ضرورت نه و. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، پس رسول الله صلى الله عليه وسلم ته راوړل شو یو لوښی چې هغه د ګټو نه جوړ و. یو لوښی ورته راوړل شو چې هغه د ګټو نه جوړ و. فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه، نو دا لوښی چې د ګټو نه جوړ و دا ورکوټی و د دې نه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ورغوی په هغې کې اوږد کړي او دغه شان ته ورغوی منډي، او د الله پیغمبر پکې د خپل ورغوی داسې ووایي، یعنی دا د کوم لوښی چې ورته راوړلی شو دا ورکوټی و، د الله د پیغمبر د ورغوي نه وړوکی و، داسې وړوکی لوښی و. فتوضأ القوم كلهم، د الله پیغمبر چې پکې د خپل د لاس دا کېښودو او حال دا چې هغه وړوکی و. فتوضأ القوم كلهم، پس ټول قوم د دغه لوښي نه اودس وکړو. لوښي هم ورکوټی او لږ اوبه به کې وي او ټول قوم د هغې نه اودس وکړو. قالو، نو کله چې انس رضی دا حدیث د خپلو ملګرو ته ویله، نو د ملګرو ورته ویله کم کنتم، نو تاسو په دغه وخت کې څومره وئ، عدد هم څومره و؟ قال انس رضی ورته ویله 80 وزیاده، مونږ په دغه وخت کې 80 کسانو یا د 80 نه زیاتو. دا متفقون علیه روایت دی. په بل روایت د مسلم کې راځي: ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، ويقين النبي صلى الله عليه وسلم یو لوښی د اوبو دا وغوښتو چې ما ته یو لوښی د اوبو راوړئ. صحابه کرام تنګۍ کې وخت د مانځه راغی، د اوبو درک نه و، نو د الله پیغمبر یو لوښی د اوبو وغوښتو چې یو لوښی راوړه چې په هغې کې لږ څه مقدار اوبه به کې وي. فأوتي بقدح رحراح، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو لوښی راوړل شو. قدح رحراح هغې لوښي ته ویلی کېږي چې دغه شان ته ډېر جوور نی، ډېر جوور دانی او لږې څه پراخوالی پکې، خو جوور ډېر نه. داسې یو لوښی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوړل شو. فيه شیء من ماء، چې په دغه لوښي کې لږ شانته اوبه وي، نو دا اوبه چې پکې لږ وي، نو فوضع اصابعه فيه، پس نبي صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې په دې لوښي کې کېښودلې. د الله پیغمبر په دې لوښي کې دا ګوتې داسې کېښودلې. قال انس وی رضی الله عنه، وی د الله پیغمبر ته چې لوښی راوړلی شو لږې اوبه پکې وي، نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګوتې پکې کېښودلې او ملګرو ته ویل چې راشه اودسونه کوئ. انس وی فجعلت انظر الى الماء، نو زه شروع شوم دغې اوبو ته مې کتلې. د الله پیغمبر چې په دغې لږ اوبو کې دا ګوتې ایښې وي، وی ما دې اوبو ته کتلې. ينبع من بین اصابعه، چې دا اوبه راوځي او روانېږي د الله د پیغمبر د ګوتو په منځ کې، د الله د پیغمبر د ګوتو منځ نه چې نه جوړه شو اوبه ترې را روانې دي، اوبه ترې بهېږي. فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، فحذرت معنا التقدير بالتخمين ته ویل کېږي. فحذرت
نو ما اټکل اندازه ولګوله د هغه چا چې اودس کو دغه وبونه و ما بین 70 الى 80 د اویاو نه والا تر د اتیا پورې کسانو دغه لږ وبونه اودس کو ته خبر ان شاء الله پوښي د اتیا او اویاو نه والا تر د اتیا پورې کسانو دغه لږ وبونه اودس کو د الله د پیغمبر دغه دومینس کې بس معجزتن د اوبر روانه او د صحابه کرامو ته اودس کو دی حدیث کې و فائدہ ده چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ښکار دلیل چې داسې معجزه الله تعالی غیر ورته چې خلکو ته وخی چې دا پیغمبر دی ورا دا عام کس نه دی هیڅوک هم د پیغمبري کې شک نه کوي معجزه دی ولګي خارق العاده کار دی ولګي معجزه چې دا د پیغمبر په اختیار کې هم نه دا شاعر او معتزله متکلمین به کې وقایل لګي به خارق العاده ولګي خدا وې دې کې تحدي او چیلنج پروتي جمهور علما د سنت والجماعه هغه د معجزې تعریف کې تحدي او چیلنج شرط به کې نه لګي ځکه تحدي او چیلنج شرط به کې لګي نو هغه رامین به دغه شاده بل طرف ته ګرځي بل طرف سحر ته ګرځي سحر مع خارق العاده کار دی کنه سحر مع خارق العاده کار دی خو د سحر د عمل او د معجزې د عمل فرق پیدا دی سحر دې هغه خارق العاده دی خدا ساحر تکرارا کول شي کله وواړي خدا معجزه د پیغمبر نه صادریږي خو هغه به تکرار نشي کولای څنګه چې د اټکل وشو خارق العاده عمل د عقل او د عادت خلاف عمل توش داغه په اختیار کې به نه دوباره نکته نشي تکرارولای به هته ویل کېږي معجزه نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داغه په نبوت باندې ښکار دلیل دی چې داغه د کوتو مینس کې بس وبر راوالي و چاره وېستي د بس دا د رب العالمین هغه فیصله و چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معجزه ورکړه بل فائدہ به کېدار چې د باب سره تعلق دی هغه لوخي چې هغه د کارونو جوړي ګټونو جوړي نو باغی هغه استعمالول باغی کې وبس کول باغی کې خوراک کول داغي باغی وګون او دس کول په دې کې ان شاء الله هیڅ قسم حرج او ګناه جرم دا به نشته دا مسلمانان مؤمنان دا استعمالول شي الله رب دې خبر موږ تاسو له عمل کوو توفیق راکړي او موږ تاسو الله تعالی په صحیح منهج د نبوت باندې موږ تاسو کوی کی وصلی الله علی نبینا محمد